قرآن شریف چاہتا ہے حفظ ناظرہ ترجمہ نو دا دے آیات سره سے تعلق شتا نا پچا باندې دم اچے دا قرآن آیاتونه وې پچا دم اچے دا دے آیات سره تعلق شتا نا یا چاله ختم کې نو د دې آیات سره تعلق نشته البته په خپل دا مسله په خپل ځای باندې قابل غور ده چې تعلیم د قرآن باندې اجرت اغشتل جایز دي او کنا فقها د امت په دې کې اختلاف کوي امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا قرآن په تعلیم باندې اجرت او تنخواه اغشتلو ته جایز وي دا درې لوی امامان دي دوی وی د قرآن په تعلیم باندې اجرت اغشتل بشک جایز زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بعض نورو امامانو منع فرمایلی ده خو بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک متأخرین فقها هغوی چې کله دا محسوسه کړله چې پخوا به د قرآن مجید استادانو قاریانو او مدرسینو ته د بیت المال نه وظیفه ملاوېده وروسته بیا په هر ځای کې اسلامي نظام کې کمزوري راغله او د حکومت د طرف نه د قرآن پاک او د نور اسلامی علمونو خودلو طرف ته بیا التفات نکیده توجه نکیده د قرآن استادانو ته بیا څه نه ملاوېدل پخوا به د بیت المال نه د قرآن استادانو ته څه ګزاره الاونس ملاوېده د هغوی به پرې ګزاره کېده ورست بیت المال ختم شو که بیت المال ونه پا قسم بندیان ونه چی دیو پا خیالو کی نو دا قرآن استادان چی اگوی تا سملاوی گی نا نو اگویم بچی لری خیٹا لری نو دا معاش دا پارا که اگوی مزدوری للار شی تجارت للار شی یا نور سو دا دنیا کاروبار تلار شی نو دا مسلمانانو بچو تا با دا دین دا تعلیم دا قرآن مجید دا تعلیم سلسلہ بند شی نو دیو جنا د فقهاو د عالمانو د قرآن پاک په تعلیم باندې تنخواه اغشتل او ورکول د دې د جواز فتوی ورکړه چې په تعلیم د قرآن باندې اجرت اغشتل جایز دي او حقیقتا دا دی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور نور متقدمینو دا اجرت دا منع قول کرو دا دی وجنا کہ فعلا زمانہ کی عالمانو او مدرسین تا دا بیت المال نا وظائف ورکڑے کے دل اور دا عام خلق دا طرف نوتا احسانات با راتلل نو مستقل قوم دا طرف نا اجرت اغشتلو سے ضرورت نہ محسوس کے دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا اغزوی حماد نمیری اغچ صرف سورت فاتحہ اویلا دا امام صاحب زوی سورت فاتحہ دا استاز نزدک للا نو دا فاتحی پا ختم باندے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استاز لپا اغی زمانہ کے 1500 روپے ورکڑے وی زوی فاتحه ویلا نو امام صاحب د خپل زوی استاد له 1500 روپے ورکړلې اوس دا خبره علامہ شیخ شهاب الدین ابن حجر مکی رحمت الله علیه په خپل کتاب الخيرات الحسان فی مناقب النعمان صفحه 133 کې لیکلی ده هغه لیکي ولما ختم حماد ولده سورة الفاتحة آتى المعلم 500 درهم
وی چې کله دا امام سرزوی حماد سورة فاتحه ختم کړله نو د زوی استاذ هغه له ورکړلې چې هغه معلم دی 500 درهم 500 درهم ولا ورکړل وفي رواية 1000 درهم او دیم روایت کی چې 1000 روپے ولا ورکړلې 1000 روپے او 500 روپے هغه زمانہ کې ډېر لوی سیزو نو بیا دا زوی استاذ ورته ویل چې ما خو څه دومره کار نه دی کړی چې تا ما ته دومره پیسې راکړلې نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي لا تستحقر ما علمت ولدي حقیر مګڼه ته هغه چې تا کوم تعلیم زما زوی له ورکړی دا حقیر او سپک مګڼه والله لو كان معنا اكثر من ذلك زما په الله قسم کما سره اوس د دینه ډیره پیسې وي بعثت الیکا ما بتاله دا نور اندر لګلې وي تعظیما للقران د قران د تعظیم د پاره به ما تعالی نور اندر کړی و دې وخت نور نه وي دا 500 یا 1000 روپے ویني دا مې درکړي کم مګنه هغه تعلیم چې تا زما زوی ته خولې دي په خدای پاک قسم کما سره د دین زیاتې پیسې وي نو ما به تا ته د قرآن مجید د تعظیم د خاطره درلېږلې وي الخیرات الحسان 134 صفه نو دینه معلومه شوه چې د قرآن مجید په بدله کې د تبرع او احسان په طور باندې استاذ ته ورکول د امام صاحب په نیز باندې هم جایز دي په قرآن مجید باندې د اجرت اغشتلو د جواز او نه جواز دواړو په حق له احادیث شته چې څو کوئی ناجایز دي هغه سره هم حدیث شته او چې څو کوئی جایز دي هغه سره هم حدیث شته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په سفر تلو په یو علاقه ورغی دا غی علاقه خلکو ته خدای مبخه موږ مسافر یو موږ له ډوډۍ راکې چا ډوډۍ ورنکړه شپه په نهار تیر کړه سهار د هغه قبیله سردار ماریا لړم چې چلو هغه په خپل کوشش وکړ دارو درملې ورکړه خو کارو نشو وې دا قافله دا مسافر چې راغلي دوی له تاسو اوکې که څه علاج وسري یو سړی راغی دی ته زمونږ سردار دغه څه مار لړم چې چلې که څه علاج کولی شي و علاج کولی شم خو اسې نه موږ میلمانو او تاسو نم ډوډۍ غوښته بیګام ډوډۍ نه ده راکړې اوس در باندې دم اچوم خو اسې نه صبر راکې نو هغوی ورته چې څه به درکړو خو راشه ته زمونږ د دې سردار علاج وکړه نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ورغی او دمې په واچو سورته فاتحه په ویل قران په ویل او دمې په واچو ویا سړی داسې جوړ شو لکه چې چا تړلې او پرانسته شو ډېر شګړې ولا ورکړلې پیدا ستا شکرانه مرګ وروته په قران دی واغشته دا شکرانه په قران غشته ده وی صبر وکړه د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کومه کې اجازه ته یو که خو ټیک شولا او که اجازه نه بس واپس به کو که حرامي نه به اخلو چې پیغمبر علیہ السلام لرالل نو ته فرمایل ان خیر ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله بهترین هغه چې تاسو په اجرت اغشته دي هغه کتاب د الله دی ډیر خري کړی چې اجرت ته اغشته دي بهترین دی او د دې د زړه کول لپاره ته مالم پکې سوکه د په قران شریف باندې اجرت اغشته و دیرش ګډه پدم اغشته وي په قران پاک باندې د اجرت د منع د پر عمر روایت شته چې کم خلک وي اجرت بنا اخلي هغه د پرم دلیل دی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ اصحاب صفوت سبق بخو
په مسجد نبوي کې چې کومه دنکاچه مبارکه ده او صحابه کرامو په پاغه سبق وي دې ته به صفه وي او پاغه چې کوم ناس خلکو هغه اصحاب الصفه. اصحاب الصفه کې یو کس ته سبق خو نو یو ورځ هغه شاګرد راغی او بعد ابن صامت له یو لینده ورکړه غشي لینده. نو عباده ابن صامت وی علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والكتابة ما تعلیم ورکو سخلکو تا دا صفو والونا اصحاب الصفو کی خلکو لم تعلیم ورکو دا قرآن و دا کتابت ختم وتخو قرآن میں وتخو. فاهدى الی رجل منهم قوسا پدغی خلکو کی یو رجل یو سڑی مال یو لندراک للا. فقلت ليست بمال ما ودا خص خاص مال لري وارمي عنها في سبيل الله زب پدې باندې د الله په لار کې غشي علما. فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دې بارکه د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کو. فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها که خوشاليږي چې د اور یو توق ستا په غاړه کې واچو دي شنو واچوا لندن دا اور یو کړی دی په غاړه کې اچولي په قرآن دی اجرت واشته. نو دې نه معلومیږي چې په قرآن اجرت اغشتل جایز نه دي. داسې نور روایات هم راغلي خو دا اجرت د منع احادیثو نه مراد یا خو هغه خاص صورت دی چې کوم وخت کې د قرآن مجید د تعلیم دپاره یو خاص کس متعین وي او بل څوک موجود نه وي نو په دغه څه وخت کې په بیا اجرت اغشتل منع دي. او چې کله د دې متعین استاد نه وي استاد متعین نه وي بلکې نور خلک هم موجود وي نو بیا د ده دپاره اجرت اغشتل جایز دي. او یا د منع دا منع په تقوا او احتیاط باندې محمول ده. تقوا او احتیاط دار چې ماخله او نور جوابونه معلمانو کړی دي خو حقیقت دار چې د منع په باره کې کم روایات راغلي دي هغه د سند په اعتبار باندې کمزوري دي ضعیف دي. او بیا د دې تفصیل که څوک ګوري نو تفسیر قرطبی صفحه نمبر 336 باندې دی وګوري. واما الاحاديث فليس شيء منها على ساق ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل. یعنی دا ممانعت په باره کې احادیث قوي نه دي. دارنګ علامه آلوسی رحمت الله علیه فرمایي دا قرآن مجید په تعلیم باندې د اجرت اغشتلو په ممانعت کې احادیث چې کوم راغلي دي دا صحیح نه دي. او د آیاتنا دې آیاتنا په تعلیم د قرآن باندې د اجرت منع نه ثابتېږي. روح المعاني لیکلي دي ولا دليل في الآية على ما ادعاه هذا الذاهب كما لا يخفى. نو دینه معلومه شوه چې د احناف او متأخرین او فقهاو چې د اجرت د اغشتلو کومه فتوا ورکړې وه د دې وجه هم دا چې د متقدمینو فقهاو په مذهب کې هم د اجرت اغشتلو گنجائش موجودو او نه اغشتل محض د احتیاط او تقوا په بنیادو. لیکن رستو د زمانه د بدلیدلو سره د علماو مدرسینو امامانو مؤذنینو هم د عامو انسانانو پشان د جن ضروریات یو او د حاکمانو د عامو خلکو د طرف نه بے التفاتی و بے غوری و. نو د قرآن مجید په تعلیم باندې د اجرت اغشتلو نه بغیر د دین په کارونو کې د قرآن مجید په تعلیم او تعلم کې پوره خلل او نقصان راته. دی وجنه فقهاو فتوا ورکړه چې اجرت اغشتل پکار دي او دا تعلیم د قرآن مجید په حکم کې د اذان امامت د علم فقه تعلیم او نور سيزونو چې کوم ضروری ګڼل شي دا پکې داخل دي. د قرآن په تعلیم اجرت اغشتل جایز دي. دغه شان امامت باندې تنخواه اغشتل جایز دي.
مؤذن چې بانګ وي مال به تنخواه راکې دام جایز دی. د فقه تعلیم یا د نور د دین د کتابونو تعلیم دا د دین ضروریات دي، په دې تنخواه اخیستل جایز دي. دینه پس ختمونه دي، نو په دې ختمونو اخیستل. نو د قرآن شریف ختم د ګڼو مقصدونو لپاره کیږي. یو کور کې بیماری نو ختم را لو کې چې دا مریض میں خدای ښه کړي دعا وتاو کې. یو سړی نوی دکانو کې کاروبار روان کی وي دې کې ختمو کې چې دا کاروبار کې میں خدای برکت واچي. بل سړی د ملازمت د پاره ختم کړي، چا نوی کور جوړ کړي، نوی کور یې واغشته، نوی گاډي واغشته، وې دې کې د برکت د پاره ختمو کې. نو دا ټول ختمونه د دنیوي غرض دپاره دي. اوس په داسې دنیوي غرض چې کوم ختمونه کیږي نو په هغې باندې خوراک سکاک او اجرت اغشتل جایز دي. ځکه دې کې مقصد ثواب حاصلول نه وي بلکې د دنیا د یو کار حاصلول مقصد وي. نو دا په حکم د دم اچولو کې دی، او دم اچولو باندې اجرت اغشتل مخکې مې درته حدیث وی چې ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله. نو دم باندې اجرت جائز دی، دنیاوی مقصدونو باندې اجرت جائز. د دنیاوی غرض د پاره چې کم ختم کې پاغه پیسې ورکول، اجرت ورکول، چې ډوډۍ ورکول، قسم قسم خوراکونه ورکول، ارس ورکول جائز. د دین علاوه یو بل ختم نه د ایصال ثواب د پاره چې زمون کور کې فلانه وفات شوی دی هغه ته د ثواب رسول د پاره ختم کو. نو په دې ختم باندې اجرت ورکول څنګه دي؟ تلاوت به وکي او ثواب به مړي ته وبخي. دې ختم د پاره یو حافظ د قرآن یا قاری راولي، یو خاص ځای ته راولي، په یو خاص وخت کې راولي او تلاوت په وکي. بیا دغه قاری ته څو خوراک سکاک پیسې جوړې جامې ورکول دا جایز دي که ناجایز؟ نه که یو سړی داسې وي چې هغه دا ختمونه کول ذریعه معاش جوړ کړي وي چې بس دې ختمونه پسې ګرځي د مړو ختمونو له، وی دا ذریعه جوړول جایز نه دي. او که بنده دا ذریعه معاش جوړ کړي نه وي او بغیر د ذریعه معاش جوړولو نه دې داسې ختم لاله چې قرآن شریف وی خوراک سکاک وکړي پیسې واخلي، نو د دې په جواز او نه جواز کې د فقهاو منځ کې اختلاف موجود دی. څوک ورته جایز وي او څوک ورته ناجایز وي. علمگیری لیکي واختلفوا في الاستجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز. په خاص وخت کې د قرآن مجید په قراءت باندې اجرت اغشتلو کې فقهاو کې اختلاف راغلی دی. څوک وایي ناجایز دي او څوک وایي جایز دي، او چې څوک وایي جایز دي دا خبره غوره ده. عالمگیری لیکلي دا غوره ده، ایصال ثواب په دې ختم باندې اجرت اغشتل وایي جایز دي. همدا عبارت شامم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی دی. فإن المفتى به جواز الأخذ على القراءة. مفتى به قول دار چې قرآن مجید په قراءت اجرت اغشتل جایز دي. شامم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی دی، عالمگیری هم لیکلی دی، نورو کتابونو هم لیکلی دی. او بعض عالمان وی د ایصال ثواب د پاره چې کم ختم د قرآن اوشي پاغه اجرت اغشتل جائز ځکه نه دي چې د ایصال ثواب د پاره په اجرت باندې تلاوت یا بل څه وظیفه اوشي نو د لستونکو ته ثواب نه ملاويږي، نو مړي ته به څه وبخي. مخکې ویل چې جائز دي، اوس چې کم خلک وایي ناجایز دي، ناغوی وایي د دې قاری خپل ثواب نه دی شوی، دی به مړي ته څه وبخي. نو چې څه بخلی نشي نو اجرت پس اخلي. دی قادر نه دی چې چاله څه ورکړي، نو اجرت دی له څه اخلي.
نو اجرت پہ جائز نه دی. البته که اساس خیر خیرات دی کړی وي نو چې عام خلک یې خوي نو دا قاری د قرآن ام غوړی شي دا اجرت په نیت نه او اس عام تصدق دی او خیرات دی نو دا خیرات د ایصال ثواب د ختم قاری اغشتی شي. اوس دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه هغه کړی دا. ابن تیمیہ دا غلوه فتاوا د 2 جلد کې ده او په هغه فتاوا کې هغه لیکلي دي چې د ایصال ثواب د ختم قاری باندې تصدق کول جایز دي. دا د الفاظ دي تصدق او خیرات دا جایز دي. نو اس کې یو سړی خپلاره مړ دی دی ګونه باندې کړی دي عام خیرات یې کړی دي او یو څو طالبان یې راوستل هغوی ته وی تاسو لږ د قرآن شریف تلاوت وکړئ زما پلار ته به لږ دوا وکړئ ثواب به ورته وبخئ. نو ټول خلک به د غروجې خوري خو د طالب سپاره ویلې ده نو دی به یې نه خوري د لپاره حرامه شوله. نو دا خو د هغه عام خیرات دی په دې سپاره خو دی د عروجې نه ورکوي ولا دې ته څوک حرام وایي څوک هم نه. ابن تیمیہ خو دې ته حلال ویلی دي نو دې ته خو څوک حرام نشي ویلی. او دلته دا خیال وکړه چې د فقهاو دا اختلاف د اجرت په باره کې دی یعنی چې د مخکې نه ورسره جوړ وشي چې دومره پیسې به در کوم او سپاره به وی یا نیمه سپاره به وی یا رکوع به وی. نو داسې چا کړي دي چې قاری ته وایي چې ته به راشې ته به ختم کړې نو سپاره به وی زه به 10 روپۍ یا 20 روپۍ در کوم. جوړه چا کړې ده؟ قاری جوړه کړې ده که د مړي وارثانو جوړه کړې چا هم نه ده کړې. نو دا خو اجرت نه شو. او که څوک وایي چې دا المعروف کالمشروط دی نو په دې کلي کې په علاقه کې دا رواج شته چې په 100 روپۍ سپاره به وی. ګوره چې پېښور ته ځې نو کرۍ درنه څونه اخلي په ګاډي کې 15 روپۍ. نو دلته په تحصیل کې څوک جوړه نه کوي چې ګاډي والا ته چې تو ما پېښور ته بوځې 100 پیسې به رانهلې او دونه دی وی دونه نه سړی ګاډي ته وخېږي نو بیا څه وخت پس کلنډر وی پیسې راواله هر سړی 15 روپۍ ورکي. نو دا المعروف کالمشروط خلکو ته معلومه ده چې 15 روپۍ کرۍ ده. نو دا داسې دي لکه تحصیل چوک کې چې ګاډی راغی او تا ورسره مخکې خبره وکړې چې ګورې 15 به در کومه زیاتي به نه غواړې یا هغه جوړه دا کړي چې ګورې کمې به نه راکړې نه بس دا معلومه ده دا المعروف کالمشروط. نو د دې ختمونو دپاره المعروف کالمشروط داسې شته چې سپاره په دونه پیسو ده یا ټول قرآن په دونه پیسو چې دا خبرې نشته نو دې ته المعروف کالمشروط اجرت نه وایي. نو دا سري چې دا خلک یې ورکوي د قاری له حافظ له چې څوک ورکوي دا څه دي چې اجرت نه دی. وی دې ته اکرام معروف وایي. دا خلک د دې قاری اکرام کوي عزت یې کوي چې دې زمونږ ته راغلی دی او موږ ته قرآن ووایي نو دې ته اکرام معروف وایي. تبرع او احسان معروف ورته وایي اجرت معروف ورته نه وایي. نو احسان ورکول اکرام ورکول دې ته څوک هم ناجیز نه وایي. دقه شانته په تراو کې ختم د حافظانو له خلک څه ورکوي دا څنګه دي. نو په تراو کې چې ختم کوي او په هغې اجرت ورکوي دا امامتي ده د یو څو شپو او دا په امامت باندې اجرت دی. خو بیا هم دا ووره چې چا ګورې په دین جوړه نه ده کړې دا بیا اکرام معروفه دی. که فرض که یو حافظ جوړه وکړه چې زه درته قرآن خلاصوم او ماله به 2 روپۍ راکې او قوم مې بس دا ټیک ده دا اجرت دی. خو دا اجرت په امامتی دی لکه یو ځای ته امام راشي ستاسو امامتي کوم خو تنخوا به څونه راکې خلک ورسره جوړ وکړي دونه به درکوو بس دی رضا شي بیا امامتي کوي. په دغې امامتۍ تنخوا اخیستل دې کې د چا اختلاف نشته. دا په تراو کې چې په 10 شپې کې به درته ختم کومه دم یو مخصوص او مسنون امامت دی په دې اخیستل هم جایز دي. وګوره دا اجرت نه دی زمونږ په علاقو کې دا مخکې څوک جوړې نه کوي اجرت نه دی اکرام معروفه دی. اوس په دې باندې دا اجرت اخیستل مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه یو لوی محدث دی دا دغه فتوا ده
او دا دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک لوی شیخ الحدیث او لوی مفتی مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتهم العالیه دا غوی دقه فتوا ده چې تراو کې ختم کیږي حافظ له ورکول جایز دي. اوس کته وی چې اجرت ورکو بیا اجرت وي نو د دې قوم نه تاسو چې تاسو د حافظ صاحب لدا مزدوری ورکوي چې کوم سړی پیسې ورکوي نه غلط تاسو کې دا مزدوری ده یو بنده ته نه وي چې دا د پیجی صاحب مزدوری ده دوی خیرات کوما د حافظ صاحب له قدر کوم جوړه جامع ورکوما سپلای ورکوما پیسې ورکوما شیرینی ورکوم دا د ذات خاطر کوما لغمنگ دا دین کتابون لکی والعبرت لنیت الدافع دا سوک چی ورکین دا دا دنیت لا اعتبار دی اس کتوی چی فی جیست پا دنیت راغل دا غنیت لا اعتبار نشت دی نو دا اجرت اکرام او احسان دی و دا بعض بندیان دا احسان او دا اجرت پا منز کے فرق نکی او دا احسان او دا اجرت پا منز کے فرق احادیثو کی راغل دی. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما اخلطا سپایاتونو زما باندې ثمنا قليلا قیمت لګ ډیر غشتل په جایز دي نه دا ټول دنیا متاع قلیل ډیر لګ شی دی نو کدا ټول دنیا په دل کې نو دا قلیل د ما اخلا اخرت واخلا په آیاتونو باندې و ايا فتقون او خاص زمانه او یریږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.